څنګه قاری صاحب خیر خیر شکر لیونی شم نن می یار لیدل نه دی ما د دوو جانو سردار لیدل نه دی ستا په مینه کې د میخ په شان در چوخ کم په نارنج کې مې انار لیدل نه دی شم لیونی د جدای دی الله بی خوباسی قاری صاحب دومره قاری صاحب دا گانا نه وه قاری صاحب دا گانا نه وه نشیدیا دا گانا نه وه قاری صاحب وام شم لیونی د جدای دی الله بی خوباشي د چا د جدای زما او دا جانان کنه یادو کم جانان دا تا سوی یار ملګرو قاری صاحب ته جانان نه لري ولی جانان زمونږ یو دی بس نبی علیہ السلام اخو بېشکه دی اخو اخو به مني اخو دی اخو ته ویو که نه دی ویو که نه وی هغه دی بل جانان خو نشته ښه قاری صاحب د زړه دړکنې نات وایه نات بس نورې خبرې صحیح بشي مړه ته د اصل جانان صفتو که صحیح بشي او هغه شین رنگ می دا حضور ښکلې روضه ده ښایسته نعت راونیسه قاري صاحب دا ما بله ورځ ونه ویلې ښه ووایه بې سر نه ووایه بل ورته وایم چې ستا کم خوښېږي خیر می ټولولې مدینه وې زما کلې خیر می ټولولې مدینه وې زما کلې زدی لیونې وې خو چې هلته اوسېدلې زدی لیونې وې چې هلته اوسېدلې چې خیر می ټولولې مدینه وې زما کلې خیر می ټولولې مدینه وې زما کلې خیر دې زدې لیونې وې خو چې هلته اوسېدلې خیر دې زدې لیونې وې خو چې هلته اوسېدلې او یا محبوبه ستا دا ښکلي ښار غواړم دیداره یا محبوبه ستا د ښکلي ښار غواړم دیدانه او پوره مې کړې ارمان صوبه یې کړمه انتظاره پوره مې کړې ارمان چې تر څو به کړم انتظار کله ستا کوڅو کې غلې غلې ګرځېدلې ستا کوڅو کې غلې غلې ګرځېدلې زه دې لیونې وې خو چې هلته اوسېدلې زه دې لیونې وې چې مدینه کې اوسېدلې ماشاءالله 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 لیلا خبرې زه په 28 تاریخ عمرې ته روان یم ټکټ مې وکړ یا قاري صاحب ته چې هلته تللی زه د ځان پسې دعوت کولی زه د لیونی وی خو چې هلته اوسېدلی زه د لیونی وی خو چې هلته اوسېدلی یا د دغې پاکې خاورې هر سړی قسمت او نصیب نشته دی یا د دغې پاکې خاورې د هر سړي قسمت او نصیب نشته دی هلته چې زه تللی نو څومره ډېر به مې ژړلی زه د لیونی وی خو چې هلته اوسېدلی زه د لیونی وی خو چې هلته اوسېدلی قاري صاحب زه شاعري هم پکې د ځانه ویلی شم کنه صحیح دی په یو شان دی ویله ماشاءالله ولا چې سوچ وکړم زه شاعري په شاعري را یادېږي
نعت پسې نعت راياتي قاری صاحب قربان پته نه کې چې تا کم کتابونه ویلي ولی الله هر ما څه کتابونه قاری صاحب زما شاټینګ زما لړمون زما لره زما پاپوس زما سترګې زما مغز زما ټول بدن تقنه شوی دی ډیر زری شوی دی د انسان ګوګل بدا سنوي دی حیوان ګوګل بدا سنوي د مسلمان ګوګل بدا سنوي لکه زما ګوګل چې څنګه داسې زری شوی دی قاری صاحب داسې وګوره قربان درنه ولی الله شوی الله دې ژوندی لره خوشاله Brilliant ball, one and goals! یو غټه ښځه د ماله چپې رالیږي قاري صاحب زه یې واخلم مړه منو خدای ته وګوره دا قاري تصویر صاحب دنیا 2024 شروع کېږي د انسان سترګو نه حیا او پردې ولیږي هغه زمانه نه ده چې په لاره به ښځه تېرېدله او سړو به سر ښکته کېږي نو بس جنکۍ تا سره سیم ټو سیم جنګېږي ورور مې جنکۍ و تا سره سیم ټو سیم جنګېږي د عشق کتابونه به لولا کله دلته او کله هلته به خلاصېږي زه خو وایم چې جنکو له څونه ریسپېکټ نه رشته چې ورونو له څونه ریسپېکټ ورکړل کېږي دومره د زنانه ذات ته هم داسې کېږي قربان ولې د جنکو او د هلکانو په منځ کې څه کم بوتات دي دومره چې ستا هغو سترګو کې خواهشات دي ولې اولاد هغې دپاره حلال کړی چرک دی قاري صاحب یولې الله ته به کله سمېږي ظالم تا پسې موږ دقه زور لګو چې ته دې خبرونه قلار شي ورته بیا دلته زما ښکلی جانان په قربان جنکۍ دی او د چپو بارانونه دي قربان قاري صاحب نه مې یوه وانخلی ګورئ